बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। I am غنی خان. غنی خان بوخت اکیډمي د طرفه یوې نوې ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. مرګورو زه باندې تاسو لخم چې تاسو به د خپل پی سي سکرین نه سکرین شاټ څنګه اخلئ. څنګه چې مونږه په موبایل کې سکرین شاټ الو داسې چې دی مونږه د پی سي سکرین نه هم سکرین شاټ اخیستی شو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی، که چېرې تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول نه لومړنی به چې دی مونږه هغه یو پیج اوپن کړو یا چې کوم پکچر تاسو سکرین شاټ الی به تاسو اوپن کړئ. زه یم چې د دې نه سکرین شاټ الم د دې پیج نه، خو ټول لومړنی مخکې به چې دی تاسو کیبورډ کې چې دی کیبورډ کې دا بټنه چې دا مونږ سره پرنټ سکرین SYSRQ دې بټنې باندې چې دی مونږه سکرین شاټ اخیستی شو. تاسو په کیبورډ کې چې دا بټنه به وګورئ پرنټ سکرین SYSRQ دا بټنه چې ده تاسو به وګورئ. اینه پس چې دی تاسو هغه یو پیج اوپن کړئ یا پکچر چې کوم نه تاسو سکرین شاټ اخلئ. زه اوس په دې نه سکرین شاټ الم، زه به دا بټنه پریس کړم. اینه پس چې دی تاسو راشئ وینډو نشان باندې به کلیک کړئ او سرچ کې به پینټ ورکړئ PAINT پینټ په اوپن کړئ. اینه پس چې تاسو دلته کې په پیسټ باندې کلیک کړئ. په پیسټ چې کلیک کړئ کې به دوباره په پیسټ باندې کلیک کړئ. چې په پیسټ کلیک کړئ دلته کې ما سره هغه پکچر راشي چې کوم چې ما کوم هغه پیج چې ما کوم سکرین شاټ اخیستی ما سره دلته کې چې دی راشي دی. اینه پس چې تاسو دا سیف کوئ نو په کلوز په دې نشان باندې به چې تاسو کلیک کړئ. چې پای کلیک کړئ نه پس وایي چې ډو یو وانټ ټو سیو دیس چینجز الټیلیټډ نو تاسو به چې په سیو باندې کلیک کړئ. اینه پس په دلته کې تاسو چې ډیسکټاپ سلیکټ کړئ او دلته کې وایي سیو ایز ټایپ نو دلته کې به تاسو چې ما سره دو فارمیټس یو دی PNG یو دی JPG تاسو به سلیکټ کړئ یو پکې او په سیو باندې به کلیک کړئ. چې په سیو کلیک کړئ نه پس په دلته کې ما سره چې پکچر راغو چې کوم ما سکرین شاټ وکړو ما سره دا دی دلته کې په ډیسکټاپ باندې راغو. دا یو وړه شانتي ویډیو ما وی تاسو سره شیر کم که خوښه شي مو وي لایک کړئ شیر کړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د ویډیو باره کې مو سره وي ماته په کامنټ کې راکړئ. ډیره مننه. تھینکس فار واچینګ.